د روزي ډیر فضایل دي. بعض فضایل ته به زه اشاره کوم چې تاسو پته ولګي چې دا څومره اوچت عبادت ده. صحیح مسلم کې یو حدیث راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل عمل ابن آدم یضاعف، د آدم د بچی هر عمل چې دی الله دو چنده کوي. در الله سبحانه وتعالى رحمت ته. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الله وی چې څوک نیکی راوړي نو موږ بوله بدله د لسو ورکو، د لسو نیکیانو، او چې څوک ګناه راوړي یوه نو دا یوې ګناه به بدله ورکو. اوس که الله سبحانه وتعالی دا بدیان هم دغه شان ډېرولې نو زموږ به څه حال وی؟ تباہ و برباد شوی وی. رسول صلی الله علیه وسلم وی چې هر عمل چې دو چند کیږي الحسنة بعشر امثالها، یو نیکی لس چند کوي الله سبحانه وتعالی الى 700 ضعف، او وسو ته الله رسي. الله دې رحمت وګوري. لکه یو نیکی چې دی وکړه لکه وسو نیکیانی چې دی وکړي. قال الله عز وجل، رسول صلی الله علیه وسلم الله وی الا الصوم، سوای دروجینه فانه لي، وی دروجه زما د پاره ده، دا خاص عمل لی. نو سوال دا دی چې دا بندگی خو ټوله موږ د رب العالمین د پاره کوو، دا روجه پکې ولې الله خاص کوي؟ جواب دغه دا دی چې دا یو داسې عبادت دی د روجه چې د دې پته صرف رب العالمین ته ده او د هغې نه بیا تا ته ده. بس دریم کس ته دې پته نه لګي. یو سړی ماسپښین کې راووت وایي زما روجه ده، کور کې ډوډۍ وخوړه، ته ته پته لګي؟ یو سړی پټ شوی دی وبس کې په پټه ته ته پته لګي؟ نه، ځکه الله سبحانه وتعالی دا عبادت د ځان لپاره خاص کړی دی. الا الصوم فانه لي، الله وی زما لپاره وانا اجزي به، نه د هغې اجر به زه ورکوم، هغه زه تاسو ته ښیم نه. دا به څومره غټ اجر وي چې رب العالمین پټ ساتلی دی. دویم فضیلت جابر رضی الله عنه حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی الصيام جنه، روجه چې دا ډال او ډال د سره پاره دی یستجن بها العبد من النار، د جهنم نه به بنده ځان بچ کولی شي. یعنی دا روجه ته ونیسي ځان سره او مخې ته د جهنم ور، یعنی جهنم د ور پتا نه لګي. دا دومره اوچت عبادت دی. په انسان د دغه نه بچ کوي د ور نه، او دا انسان بچ کوي د شهوت نه. د شهوت نه چې څومره غلط کارونه جوړیږي، زنا، بد نظر، غلط سوچ، دا روجه به دې تا بچ کوي. هغې باندې دلیل دی. رسول صلی الله علیه وسلم یا معشر الشباب، ای ځوانانو، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، تاسو کې چې څوک واده کولی شي او طاقت یې نو واده دې لازم وکړي. فانه اغض للبصر واحسن الفرج، وی د دې واده د فائدې ده چې د سترګو حفاظت پکې کیږي او د عورت خیال پکې ساتل کیږي. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، او که څوک واده نشي کولی نو روجې دې نیسي. فانه له وجاء، وی د روجې به حفاظت کوي د دې سترګو او د عورت. او دغه تجربه خبره چې کله سړی روجې نیولي نه د سوچ، نظر، عورت دا بالکل د حرام طرف ته نه ځي. دریم فضیلت روجه چې د انسان نه ګناهونه ریږي. حدیث کې راځي او امام مسلم راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم رمضان الى رمضان مکفرات لما بینهن اذا اجتنبت الكبائر، و یو رمضان د بل رمضان پورې، یعنی تا تیر شوي کال روجې نیولې دي او اوس د بل را روان دی، بله میاشت را روان دی د روجې ده. د دې دواړو میاشتو په منځ کې چې څومره ګناهونه دي، واړه ګناهونه، هغه ټول الله سبحانه وتعالی حساب بخي چې د دوه روجې په تا باندې راغلي. الله سبحانه وتعالی ستاسو ټول ګناهونه بخي. څومره غټ فضیلت دی د دې میاشتې او د روجې. یو فضیلت دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامه، قرآن او روجه د بنده د پر شفاعت کوي د قیامت په ورځ باندې. په هغه ورځ باندې چې 50,000 کاله به خلک ولاړي. آدم علیه السلام پسې بلاړ شي، ابراهیم علیه السلام پسې بلاړ شي، نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا ټول به انکار کوي. په دغه سخت موقف کې د روجه او قرآن د بستا شفاعت کوي. خو په شرط د دې چې ته دوی سره وفا وکړې. یقول الصيام، روجه به الله ته وایي
چې الله دا سره وبخ الله وو ته ولي تر دې شفاعت کې و یا رب ای زمون ربا روجب الله ته وي منعته الطعام والشهوه فشفعني فيه یا الله زما د لاسد خوراک نه دی کړي زما د لاسد خپل شهوت پرې خو دی یا الله نو زما د شفاعت قبول کا الله بول شفاعت قبول کی ويقول القرآن قرآن بوي چې الله شفاعت دی وبخه ولي نو قرآن بل ته چې یا رب ای زما ربا قرآن بل سبحانه وتعالى دا خبره کې منعته النوم بالليل یا الله زما د لاسد د شپې خوبونه نه دی کړي ټول شپه ولاړو په تهجد کې به زما تلاوت کوو په تهجد کې به قرآن نه د خوبونه نه دی کړي نه زما شفاعت قبول کړي الله سبحانه وتعالى بوله رسول الله په حدیث کې چې دوه شفاعت به قبول شي د دې روزي فضیلت یو بل فضیلت ورته وایو رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي دا حدیث صحیحین کې دی للصائم فرحتان يفرحهما د روزتي سړي د پر دوه خوشالیاں دي چې د ملاوي دوه غټي خوشالیاں دي اولنی خوشالي اذا افطر فرح بفطره کله چې روزه ماته کې دغه ټیم ګډر خوشاله تګي شوی وګي شوی نه کله چې وبوس کې د یخي او د خوراکو کې د معده ډکه شي خوشاله شي دا خوشالي ته پوس مکو اسمره خوشالي خود دینه غټه خوشالي و اذا لقي ربه وبکم ورچ خپل رب سره ملاوي شي فرح بصومه نا غرزو پر روزه باندې ډیر خوشالي دوه خوشالي یو په دنیا کې ده ما خام ټیم کې دته ملاوي دویمه خوشحالي په هغه ورځ باندې به ملاويږي چې په ورځو په خلکو باندې ډېری سختي او په د باندې به خوشحالي اروجه بخپل التویني یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی والذي نفس محمد بيده هغه ذات می د قسمی د چا په لاس کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وې د روجتي سړي د خلینه چې کم بنزي د الله په نسبانه د مشکو د عنبرو د بین چې خوګ دی حالکه د غبین خو ته د میدی بینی اس خبین خو نه الله سبحانه وتعالى چوره د درجه ور کړی د بدی چې د عبادت ډیر اوچت دی یو حدیث کې راځي سهل ابن سعد رضی الله حدیث ته و ان فی الجنه بابا رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې یو دروازه ده یقال له الریان دې دروازې ته سوې ریان دې دروازې نوم دی يدخل منه الصائمون يوم القيامه فدغه باندې بسې پروجتيان زنده نزي یو قیامت پورز باندې لا يدخل منه احد غيرهم دغه لو بګیدنه نسوک نشیت يقال د اواز بوش د قیامت پورز اين الصائمون اچي شو روجي چینولې اروجتيان چی شو الله لپاره چې روجي نشي فرضي نفلي د اواز بوشي رسول الله فيقومون پابسي چې منګي فيدخلون دنبش فاذا دخلوا کله چې ورننوزي نور خلک هم کوشش کوي چې موږ ورننوته جنت ته اوچت نعمتونه رسول الله اغلق چې څنګه دی وردن شي الله سبحانه وتعالى دروازه بند کړي چې دا د دې خلکو لپاره خاص دروازه و څوک چې روجي نشي یو فضیلت ده ابو امامه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم بشراغه وی قلت یا رسول الله وما رسول الله ته یا رسول الله مرني بامر ينفعني الله به دې خبره ما ته وخه چې الله پر فائدہ راکړي ګټه راکړي چې مختصر غونډه کې تاسو وکړو وګوره ډېر درون تاسو ته یا رسول الله دې کار ته وخه کنه چې فائدہ راکړي بس سوچه فائدہ خساره پکې نه رسول الله ته ها به خو دې عمل وخایو تتبو خو دې عمل سعمل عليك بالصوم روجي ډېری نيسه دې کې سوچه فائدہ پروجو کې سوچه فائدہ ده نقصان پکې نشتی رسول الله فانه لا مثل له د دې په شان عبادت په عبادتونو کې نشتی روجي په شان عبادت په عبادتونو کې نشتی والله کده سلف سیرت تلاړي کنه غوج به رجوع بن سمر مینو تباریان شي معاذ بن جبل رضی الله عنه کله چې وفات کېدو نو بجړا شو او دا انسان د رسول الله سمو چې د قیامت پر ورځ به د امت علماونه مخ کې ولاړي اولنې عالم په دې امت کې چې قیامت پر ورځ به ولاړي به شو کې معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کله مړ کېدو بجړا شو مرګرو ته معاذ په دنیا به کې څه جاړي هغه به بل ته دا دنیا به کې څه جاړي
هغه چې نه په دنیا پسې نه جاړم دغه کې نه مو چې په دنیا پسې جاړم نه به بس پسې جاړي وي په دریو خبرو پسې جاړم چې د دریو به ماته نه ملایوي اولنی وي د جمی وګدې شپې چې موږ چې په تهجد کول د جمی وګدې شپې د خلکو ته بتاریان شي وي دویم وي د علماو په مجلس پسې د علماو سره کېناستو هغه سره بحث وکړه مسله به مزده کړه د خوږی خبرې به موږ اورېدې دریم او د وړي هغه وګدې ورځي موږ چې وروجي نیوي هغه به څه خپېږو خبرې ته خیال له د وړي هغه وګدې ورځي او چې وروجي نیوي یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی ثلاثه لا ترد دعوتهم درې کسان دي چې الله سبحانه وتعالى دغه دواګانې نه رد کوي چرته ولم دوا نه رد کوي الامام العادل چې مسلمانانو مشري او عدل او انصاف ولي دغه دوا الله سبحانه وتعالى قبلي دویم والصائم حتى يفطر او روجتي تر دې چې روزه ماته کی روجي د ماته ولو پوری په دې منځ کې چې د څومره دواګانې کې د رب العالمین قبلي ودعوه المظلوم او د مظلوم سړي دوا